نو ښه به دا وي چې موږ زخر وخورو. مننه درمان صاحب. ما د سترګې را ډکې کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. که توضو ته راغلم بیا زیت الرحمن عجز را سره دی. ما وی که څه نوي شعرونه یې لیکلي نو ما وی چې ریکارډ یې کړو دې نه. اوس ګورو چې شته ورسره او که نه را سره اوسئ. عجزه څه حال دی؟ څه صورت یې؟ درمان صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلې. ما نه خو هېرم دي چې څو ځله به تاسو ما سره مطلب په دغه مرکه کې به زه مو د ځان سره شریک کړی او تاسو به ما سره په دې کلي کې شریک شوي. خو چې څومره دلته تاسو راغلي او د هغې نه یو پلس ستاسو شکریا ادا کوو، مشکور دی یو. او هر کله هم درته وایو چې یاره دغه خړو لارو کوڅو ته دغه کتوزو ته تاسو راغلی نو ډېره زیاته مننه کوو درمان صاحب. او مینهوالو نه په معذرت سره یو خبره کوم چې داسې نه چې بوج نشم په چا باندې که نه نه بوج کېږي. دا خو خلکو غوښتنه ده، زه ځکه بیا راځم. او نن سبا خو چې کوم دغه حالات دي، کوم د لارو کوڅو کې د خپلې خویندې میندې نه چې وړو ته ولاړي نو یقینا که د ما شعر ته زړه هم کېږي. او بیا دغه حالات ته اسوي لیکلو ته او دغه وسر دغه باندې لیکلو ته ضرورت هم نشي. دا ځان له یو بیل بیل څیزونه چې مطلب څوک پې پوهېږي که نه، خو بس چې کوم پوهې خلک دي د هغوی په سترګو خو بس پټۍ لګېدلي دي. او که مونږ ډېر هم څوک نو زموږ په وس کې څه شته نه نو زه یم چې په تاسو بوج نه شم. نو بیا ته د شاهدري شاهد یو شعر را یاد شي چې په تا به کله کله بوج شم پوهېدمه به خو نور مې په دې کلي کې څوک ما به چا ته ژړل. نو مونږ هم په زړه باندې بوج چې چا ته لاړ شو. بس دوه درې شعرونه درمان صاحب. ارشاد. حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو ویني. حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو ویني، انسان چې تږي شي نسکي د انسانانو ویني. حیوان به ونسکي د نورو حیوانانو ویني، انسان چې تږي شي نسکي د انسانانو ویني. خپلو بچو له دې په سر لاسونه مه راکاږه، خپلو بچو له دې په سر لاسونه مه راکاږه، ستا په لاس ښکاري د دې ښار د ماشومانو ویني. کپیله دلته یې د کور خلک په تمه ناست دي، کپیله دلته یې د کور خلک په تمه ناست دي، لږ شان پرېږده په وجود کې د ځوانانو ویني. او څو شعرونه درمان صاحب چې که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دي. که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی، که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی. که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چېرته تللی نه دی، که ګټه ونه شوه تاوان خو چېرته تللی نه دی. اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نوره ستا خوښه ده، اوښکې مې ډنډې په لیمو کې نوره ستا خوښه ده. که ایثار نه شوې نو باران خو چېرته تللی نه دی. که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه. درمان صاحب دغه شعر توجه ستاسو هم غواړم د مینهوالو چې مخصوص یې کړه چې زما هغه کومه معنی به ولاړه شي که نه زما په لفظونو کې چې که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه، برېتو له تو ورکه پیزوان خو چېرته تللی نه دی. ډېر ښه دی، بیا ووایه یار دا شعر. که په پیسو یې مړې ونه بخه غم مه کوه، برېتو له تو ورکړه پیزوان خو چېرته تللی نه دی. او په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه، په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه. که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی. په ځنګلونو کې په ځان کلمې مه چوپ کوه، که سپو ونه خوړې انسان خو چېرته تللی نه دی. اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري، اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري. ما لږ خبر کړی چې جانان خو چېرته تللی نه دی. که په ټول کلي کې د وس په چا ونه رسېده نو دا عاجز سړي ګریوان خو چېرته تللی نه دی. او په ژوندانه چې څوک له مور پلار آزار شي که نه، په ژوندانه چې څوک له مور پلار آزار شي که نه، ډېره مشکله چې دا سړی په لار شي که نه. د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه، خو چې اول خو د څلوېښتو غلو سردار شي که نه.
د دې وطن د خزانو به څوکیدار شي که نه خو چې اول خو د 40 غلو سردار شي که نه چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې 10 ځله بیمار شي که نه ډېر ښه دی چې نصیب د خپل اشنا د لاس انار شي که نه داسې سړی د ورځ کې 10 ځله بیمار شي که نه مور به مې وي تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه دا بیا ووایه دا شعر مور به مې وي تورې جامې مې درله ځکه وکړې چې د اختر نه پس د سکول له هم پکار شي که نه غربته نیمه زندګي خو رانه تا وخوړه دا باقي ژوند دې د جانان له نومه زار شي که نه ډېر ښه دی هر څه یې خوښ وي خو بچوله یې وړلی نه شي هر څه یې خوښ وي خو بچوله یې وړلی نه شي د خواره جې سترګې دې پټې په بازار شي که نه عجز هغه تیر شعرونه تا ماته ویلي نیمګړي مکمل کړي دي نه راته ووایه کوم دغه والا خو د خانانو د پیسو وخته غږ مې تر غوږ شو د ګولو بچیه څه چلو شو چنار کې شور دی د مرغو بچیه څه چلو شو د دې بېوسې د سیالو بچیه څه چلو شو د مشر خور دی د والو بچیه څه چلو شو پرېږده زما د حج عمرې او د دارو خبرې خو د خانانو د پیسو بچیه څه چلو شو که شریف دوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه که شریف دوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور د کور د بیلیدو بچیه څه چلو شو که شریف دوی ته مور ویل زه مو تقسیم کړم که نه شور د کور د بیلیدو بچیه څه چلو شو تا خو ویل مسافری کې په مزو کې یمه ستا پرې ګل ګلننګو بچیه څه چلو شو خلک ته ډېر رادل صفا خبره نه کوي څوک چې د عاجز د رغېدو بچیه څه چلو شو د ټول عمر جړا د مصوره په برهمو د ټول عمر جړا د مصوره تصویر کې جوړه کړې د خندا د مصوره د بعضې نیم تصویر د اندازه د ثواب نشته او په ځینې نیم تصویر کې د ګناه د مصوره د مور په غېږ کې اوږې ماشوم رپي د یخنۍ نه په دې تصویر د کړی انتخا د مصوره څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره څوک چې د لوټ شوي کور په ور کې څوکیدار دی د غل سره د دې سړي سلا د مصوره او کاڼیو د خوبونو تعبیر غواړو په تصویر کې په خوب کې راپسې یوه بلا د مصوره په منځ د بلاګانو کې مې ښکلی تصویر جوړ کا زما سره د خپلې مور دعا د مصوره په ځان یې پروا نشته د ساتي د خلکو زړونه بس دا د لیوني عجیز ګناه د مصوره ډېر ښه رحمان صاحب نظم مې لیکلی دی عنوان یې دی مزدور ارشاد یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي ماشومه لور په منډه منډه ورشي د پلار د دواړو خپو نه غېږه تو کړي دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته په زړه کې غلی شانتې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړي راوړوي دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کور ودانه پرې اواز وکړي د ما خبره درنه هېره شوه څه ما درته نه وی چې غوړي ختم دي په هم کې هم منګکان منډې وخي د ګاونډیانو نه په جام راخلو دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د خپلې لور په ارمان خپې کېږدي نو کور ودانې له نږدې ورشي ورته څه ډېر په مایوسۍ ووایي په دې 500 د څه سره وړم ټیک ته په دې به د بازار د غوړو یو وړه غوندې ګوتۍ راوړم د دوکاندار هم قرضدار یمه ممکنه نه ده که نور قرض راکړي دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچي ډېره په سخته یو غوښتنه کوي بابا د ما غوښې ته زړه شوی دی دغه بېوسه دغه ستړی مزدور د کور ودانې نه تپوس کوي خوښه دې نه چې په دې پیسو مونږ 4 واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي نه څوک وړه هر وخت په سوال غواړي نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي نه څوک مزدور په غرمو ځان وژني
زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې په دې پیسو باندې به زخر راوړو سترګې به پټې کړو او به یې خورو هلته به خپل الله ته سوال وکړو زما د قام د دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو مننه درمان صاحب ما د سترګې را ډکې کړې مننه ملګرو موږ سره تر دې دمه پورې چې تاسو وایي بل پروګرام پورې اجازه راکړئ د الله په امان